پاکستانی ځواکونو پر ډیورنډ فرضي کرښه افغانان په نښه کړي دي. د پاکستان د ملیشه ځواک په زابل ولایت کې ډیورنډ فرضي کرښې ته څیرمه پر افغانانو ډزې کړي چې په ترڅ کې یې زیاته مرګ ژوبله رامنځته سوې ده. دا چې یاده پیښه ولې او څنګه رامنځته سوې په اړه د افغانستان اسلامي امارت او پاکستان څه ویلي او تازه حال څه دی، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. پاکستانی سرحدي ملیشو پر شپږو افغانانو ډزې وکړې. د افغانستان د اسلامي امارت استخباراتي چارواکو ومنل چې پاکستانی پوځیانو د زابل ولایت د شملزو ولسوالۍ د بادیني ښارګوټي ته څیرمه پر ډیورنډ فرضي کرښه د افغانان په نښه کړل. 2 کسان شهیدان او 4 نور ټپیان دي. د افغانستان اسلامي امارت رسما څه نه دي ویلي. د پیښې قربانیان د افغانستان د شمالي ولایتونو اوسیدونکي دي چې د افغانستان اسلامي امارت د څرخي الوتکې پر مټ انتقال کړل. زاویه نیوز هم پر خپل ټویټر او فیسبوک پاڼه لیکلي دي د پاکستانی پوځیانو په ډزو کې 2 افغانان شهیدان او 4 نور ټپیان سول. زاویه نیوز لیکلي دغه کسان د زابل د شملزو ولسوالۍ باندیني ښارګوټي ته څیرمه پر ډیورنډ کرښه نښه سوي دي. زاویه نیوز یو ویډیو نشر کړی چې ورسره لیکلي دي په دې ویډیو کې لیدل کیږي چې د افغانستان اسلامي امارت ټپیان له سیمې لیږدوي. رسما د افغانستان اسلامي امارت په دې اړه څه نه دي ویلي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.